خبره کوم دا فیسبوک ښه استعمال کې دا باطل کې څومره لګیا دي عالمانو مدرسو پسې په دې پروپاګاندا کوي د دې رد پې وکړي د دې مقابله پې وکړي د علماو بیانونه پې اختیار کړي دا خواره کړي او چې څومره باطل لګیا دي دین پسې کنزل کوي بد کوي په شایسته ژبه ګوري د کنزلو جواب په کنزلو نه په شایسته ژبه دغه جوابونه ورکړي د علماو بیانونه ورپسې خوښه کوي احادیث د رسول الله مبارک ورپسې خوښه کوي دغه خدمت وکړي دا یو عملي جهاد دی نن سبا او د کشر کل ته یو درخواست کوم اخر کې وخت کم دی چې د علماو سره جوړ پیدا کې عالمانو سپکونه وایي ښه عالمانو پسې بد نه وایي عالم پسې سپکه وي خراب بشي برباد بشي علما به ازارمان کېږي به نه غلطه به وي په مونږ کې به وي په دې حافظانو کې به وي خو د دوی مقصد څه دی ستا بچي ته عقیده عمل اخلاق ښودل ستا بچي ته صراط مستقیم ښودل ستا بچي د جنت په لار ورغورځول نو خیر دی غلطه مه شمېرئ هغه یو دوه غلطۍ مه شمېرئ مثبت سوچ وکړئ زموږ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چا په نوم کې دا مدرسه جوړه ده صرف یو واقع درته وایم یو ځل په لار روان و یو ظالم راغی هغه داسې د ژبې نه سپک و او څه ورته وایي دا امام صاحب پسې بدې به یې وایي ازارمن امام ابو حنیفه صاحب ته ودرېد امام صاحب ورته تپوس ته نه کړو وایي ما اورېدلي چې ستا پلار مړ دی مور دې کونډه ده یاره ما ته بیا را په نکاح نه کړي څومره ګستاخي ده او لوی سړی دی لوی شخصیت دی او ته د هغه دومره سپک کوې ما ته به را په نکاح نه کې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه خو ډېر هوښیار او صابر او یعنې دا اوس دا څپېړی ده والو سړی هغه ورته وایي دا خو زما د مور خبره زما خو نه ده نو تپوس به ترې وکړو که نه که اوس هغه واده کوي او ته یې خوښ یې خو در په نکاح به کړو چې نه کوي په زور خو نه شم در کړو ګستاخ ورته وایي ښه ده ورشه تپوس د چې خپل څنګه امام صاحب کور ته لاړ دی را پرېوت په دا لاره کې مردار شو مړ شو امام ابو حنیفه صاحب ته چا وی سړی دی مړ کړ وی ما نه دی وجه وی هغه ماله څپېړه راکړه الله په ما خفه شو د ما بدل یې واخیست الله غله څپېړه ورکړه نو ګوره ازارمان نشي دا علماو بد بنا وایي څوک هم چې د دین خدمت کوي لږ کوي که یا ډېر کوي حافظ دی که قاري دی که عالم دی ګستاخي به نه کوي دا د خدای د دین خدمت کوي په دې خلکو الله خفه کېږي نو دغه وخت به راته څه ونه وایي خو بل ځای به دې راورسېږي بیا به توبې وباسي چل به دله بلکل نه راځي